وحاء حصحص أحدت الحق وسين مستقيم يسطو يسطو. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږدېرشم نمبر درس. تیر درس موږ استاد سي هغه په باره د اطباق او انفتاح کې موږ تاسو سره وعده کړې و چې موږ به یو څه مراتب دي ذکر کوو، نو هغه مراتب ولر راځو. تفخیم او ترقیق په اعتبار سره حروف درې ډول دي. نن درس دا دی، یو حرف مفخم ویل، یو حرف مرقق ویل. دا نهش حروف د تفخیم او ترقیق. تفخیم د کوالی لوي، ترقیق شوالي لوي. په دې اعتبار سره دا نهش حروف په درې قسم دي. اول مستعلیه مطبقه، دا حروف سرور دي، صاد ضاد طا ظا. مستعلیه څه معنی؟ چې د مستعلیه د وجې نه په دې کې د ژبې بیغ پاستارو ته پورته کیږي. مطبقه د اطباق د وجې نه په کې ژبې منځ پاستارو ته پورته کیږي. دا داسې حروف دي چې د استعلا د وجې نه په دې کې د ژبې بیغ پاستارو ته پورته کیږي او د اطباق د وجې نه د ژبې منځ پاستارو ته پورته کیږي او د هغې سره پیوسته کیږي. داسې حروف څلور دي، صاد ضاد طا ظا، چې دا ډېر ډک حروف دي، ډېر مفخم حروف دي. صحیح ده. دویم مستعلیه منفتحه. څه معنی؟ د استعلا د وجې نه په کې ژبې بیغ پاستارو ته پورته کیږي، لیکن د انفتاح د وجې نه پکې د ژبې منځ پاستارونه جدا وي، چې دې وجې نه دا حروف دویمه درجه لري. دا به درې حروف دي، غین، خا او قاف. دغه دویمه درجه تفخیم دي. دریم مستفعله منفتحه. مستفعله څه معنی؟ چې په هغې حروفو کې د استفعال د وجې نه د ژبې بیغ پاستارونه جدا وي او د انفتاح د وجې نه د ژبې منځ پاستارونه لاندې پاتې کیږي او جدا وي. نو چې کله دا جدا وي دا ډېر باریک ادا کیږي. دا څنګه ادا کیږي؟ ډېر مرقق ادا کیږي. دا حروف بیا دویشت مجموعه ده. ثبت عز من يجود حرفه اذا سل شكا. ثبت عز من يجود حرفه اذ سل شكا. دا مخکې ویل شوي، د دې معنا هم ویل شوې وه. اوس موږ تفخیم او ترقیق په اعتبار سره ویل. نو اول څه شو؟ مستعلیه مطبقه، مستعلیه منفتحه او مستفعله منفتحه. دا و دا نهش حروف. دویش دا، دویش او درې، پنځه ویشت او څلور نهه ویشت. نو استاد ذهن له اعتراض راغی. اعتراض دا دی چې جیم شین یا حروف شجریه د دې حروف د ادا کولو په وخت کې د ژبې بیغ د ژبې منځ پاستارو ته پورته کیږي او د حروف مطبقه د دې د ادا کولو په وخت کې د ژبې منځ کې پاستارو ته پورته کیږي. نو سوال دا دی چې دا جیم شین یا دا ولې په حروف مطبقه کې داخله نشو؟ جواب دا دی چې په حروف مطبقه کې چې د ژبې منځ پاستارو ته پورته کیږي هغه په اعتبار د صفت سره او په جیم شینیا کې چې ژبې منځ پاستارو ته پورته کیږي هغه په اعتبار د مخرج سره. ګوره ښه دلیل هم دا دی چې حروف مطبقه موږ کله ادا کوو دا ډکي ژبې منځ پاستارو ته پورته کیږي خو ډکي، او په حروف شجریو کې هغې کې چې د ژبې منځ پاستارو ته پورته کیږي لیکن تش دي، ډک حروف نه دي. دا هم ویلی شو چې په حروف مطبقه کې د ژبې هغه بیغ او منځ دواړه پاستارو ته پورته کیږي، لیکن په جیم شینیا کې د ژبې منځ پاستارونه جدا وي، امې بیغ جدا وي او امې څه جدا وي؟ منځ جدا وي. بیا بل سوال هم ذهن ته راځي، هغه دا دی چې دا کاف دا په مستعلیو کې ولې داخل نه دی؟ سره دې نه چې د دې په ادا کولو په وخت کې هم د ژبې بیغ پاستارو ته پورته کیږي
دغه شان قاف هم دی د حرف قاف د ادا کولو په وخت کې هم د ژبې بیغه پاستالو ته پورته کی په کاف کې پورته کی او په قاف کې پورته کی لیکن قاف حروف مستعلیه دی او کاف نه دی نو جواب ما غواړي چې په کاف کې چې د ژبې بیغ پاستالو ته پورته کی په اعتبار د مخرج سره او په قاف کې چې د ژبې بیغ پاستالو ته پورته کی ام په اعتبار د صفت سره هم په اعتبار د مخرج سره نو دواړو فرق انداز اوس راځو حروف مستعلیه په اعتبار د تفخیم سره 15 ډول دي اول حروف مستعلیه مفتوح وي او وروسته تر الف وي كم حرف مستعلیه دی دې باس فتحه ده وروسته تر الف لك قال ولا الضالين ګوره ضاد او قاف دي باندې فتحه ده وروسته تر الف دیم د حروف مستعلیه مفتوح وي او وروسته تر الف نه وي اماغه حروف مستعلیه مفتوح ده وروسته تر الف نشته لکه چې طبع مستطبع زبر شته لکه وروسته تر الف نشته درم حروف مستعلیه مضموم وي موږ لاندې کړه چې مضموم وي لکه يضر قول مرضات حروف مستعلیه ده قولو کې قاف حرف مستعلیه ده لیکن په دې باندې ضمه ده د درېمه درجه ده څلورمه درجه چې کله ساکن وي دا حرف مستعلیه ده کله ساکن وي لکه نخسف وګوره خا ساکنه ده حرف مستعلیه ده پنځمه درجه چې کله حروف مستعلیه مکسور وي لکه قیل او صراطا په دې قاف باندې وګورئ زیر ده په صراطا کې صاد باندې زیر ده اوس دلته خبره یاد ساتل پکار دي مستعلیه حروف دا اولنی څلور مرتبه دا په شبه مستعلیه کې مشته اوس شبه مستعلیه ده ادري حروف دي الف لام او را الف ته رستترینا شبه مستعلیه حرف ده رستتری الف شته دیم شبه مستعلیه حرف ده رستتری الف نشته صحیح ده دریم شبه مستعلیه حرف مضموم وي څلورم چې شبه مستعلیه حرف ساکن او مخیتینا اغا زبر یا پیش راغلی لکه پراکی نو دې څلور صورتونو کې د شبه مستعلیه هم دا صورتونه جوړي شبه مستعلیه څه معنی یعنی اغا حروف چې اغا مشابه دي د استعلا سره په ډکوالي کې کله ډکی کله تشي ځکه ورته شبه مستعلیه وایي دا پنځمه مرتبه چې کومه ده چې کله مکسور وي لکه قیل او صراطا په دې کې هغه د شبه مستعلیه دا صورت نه جوړي ولی کله چې په شبه مستعلیه حرف کې هغه باندې زیر راغی نو هغه به تشلوستل کیږي لکه وسرا ده په دې باندې زیر راشي رجال نو تشویل کیږي یا لام ده لام نه مخکې چې ده زیر راشي په خپل لام باندې زیر لکه لله بالله به تشویل کیږي هغه ده الف راځو مقدمه الجزري ته وحاء حص حص احدت الحق وسين مستقيم يسطو يسطو وحاء حص حص احدت الحق وسين مستقيم يسطو يسطو روان درس زموږ استاد د اطلاق او اسناد بارکه وي روان درس پورې مو په الله رب العالمین سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته